له کلونو راهیسې په میدان وردګ ولایت کې د نورو برخو ترڅنګ د مطالعې برخه هم کمرنګې ده. عوامل یې څه دي؟ آیا د مطالعې ودې ته کار نه دی شوی او که کتابتونونه او د مطالعې لپاره مناسب ځایونه شتون نه لري؟ څنګه په ځوان نسل کې د مطالعې او کتاب لوستنې دود ته کار کېدلی شي؟ سلامونه، زه اسرار وصال یم او د دې اونۍ د کچېرې خپرونې موضوع همدا ده. دا د میدان وردګ ولایت عامه کتابتون دی. په اطلاعات فرهنګ ریاست پورې اړه لري. وایي د میدان وردګ ولایت په کچه تر ټولو ستر کتابتون همدا حسابېږي. ویل کېږي په دې کتابتون کې شاوخوا 4000 بېلابېل کتابونه ایښودل شوي دي. خو پوښتنه دا ده چې دغه کتابتون ته په اونۍ کې څومره ځوانان راځي او مطالعه کوي؟ دې کتابتون ته په اونۍ کې تقریبا له 10 تر 40 تنو ځوانان او د مطالعې شایقین راځي چې زیاتره د ادب د برخې او د انګلیسي برخې کتابونه وړي مطالعه کوي. ښه، په څه ډول باندې ورکوئ؟ دوی ته دا کتاب وړیا ورکوو، یوازې په امانت ډول بل خپله تذکره موږ سره ږدي. هر وخت چې کتاب مطالعه کوي دوی کولی شي بیرته راسي او خپله تذکره واخلي. مطالعه خو تاسو ته بهتره معلومه ده چې هغه یو سکون غواړي، ارامه فضا غواړي. تر هغو وکولی شي یو ځوان په هغې کې مطالعه وکړي په ډېر ښه ماحول کې. اوس الحمدلله چې کله چې فتح راغلی ده امارت اسلامي اوس حاکم شوی ده په مملکت کې، الحمدلله دلته زمینه مساعده شوې چې ځوانان راسي مطالعه وکړي. هرې خواته ارامي ده، ارامه فضا ده، هیڅ نوع خنډ نشته، غلط فکر نشته، جنګ نشته، ویرانۍ نشته، د چاپو تشویش نشته. دا چې ځوانانو د کتاب او مطالعې نه فاصله پیدا کړې ده یا د هغو نه لرې شوي دي، علاقه‌مندي کمه شوې ده. لامل یې دا دی چې په هېواد کې ناخوالې او اوږدمهاله جګړې تېرې شوې د ډېری ځوانانو په ذهنو یې بد تاثیر کړی. همدارنګه دغه ټولنیزې رسنۍ چې په وروستیو کلونو کې رواج شوې او ګڼ شمېر ځوانانو دو ته مخه کړې د ډېری پرمختګونو او کارونو څخه پاتې شوي دي او په دغو کې مصروف دي. زما هیله او غوښتنه د ځوانانو نه دا ده کله چې دوی د ټولنیزو رسنیو نه استفاده کوي، د فیسبوک نه استفاده کوي، دوی د په هغو کې علمي مطالب ولولي، معلوماتي مطالب دی ولولي تر څو د پوهې کچه یې لوړه شي او د مطالعې سره ورو ورو دوی عادت شي. بیا هم دغه ډېر کفایت کوي. موږ د فتح را په دې خوا باندې وینو چې دلته ډېر کتابونه راوړل شوي دي او کتابونه موجود دي. ځوانان چې انشاءالله ورته راسي په سیاسي برخه کې، طبي برخه کې، همدارنګه د ادب برخه کې موږ ډېر کتابونه شته دي، نو کولی شي چې دغه برخه یو څه مشبوع شي. او دا بیا په مرکز میدان ښار کې د کتابتون لپاره جوړه شوې ودانۍ ده چې 2 پوړونه لري او د اطلاعات فرهنګ ریاست په وینا یوازې 60 سلنه د جوړېدو چارې پاتې دي چې په وینا یې له اطلاعات فرهنګ وزارت سره خبرې کړي او ښایي چارې یې پیل شي. د دې کتابخانې تقریبا 80% کار پوره ده، 6% پاته ده. په دې کې موږ وزارت پیشنهادونه کړي دي، نو هغو سره ژمنه کړې ده چې دا به موږ تاسو ته فعال کوو. که چېرته موږ دا کتابخانه فعال شي، دغه کتابخانه دا نو بیا داسې ده چې موږ د ولایت ټولو شاګردانو لپاره ظرفیت لري، ښه اتاقونه لري، ښه ماحول لري. کوشش کوو، وزارت هم وعده راسره کړې ده انشاءالله په وخت سره به موږ دا کتابخانه جوړه 80% کار به پوره شي